ورزش نه یوازې د انسان د بدن د روغتیا ضامن دی بلکې د ملتونو د یووالي د ځوانانو د استعدادونو د راپیژندنې او د هیواد د ملي ویاړ د پیاوړتیا وسیله هم ده. په همدې موخه د بایسکل ځغلونې ملي فدراسیون د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په همغږۍ د هیواد له ګوټ څخه د بایسکل ځغلونکو ترمنځ ملي ټاکنیزې سیالۍ ترسره کړې څو د نوي ملي لوبډلې لپاره وړ او استعداد لرونکي لوبغاړي وټاکي. د بایسکل ځغلونې ملي فدراسیون په نوښت دا سیالۍ د سرکوي یا جادهیي سبک په ډول د هیواد له 14 ولایتونو څخه د 55 بایسکل ځغلونکو ترمنځ پیل شوې وې چې 3 ورځې وړاندې له کابل څخه تر ننګرهار پورې واټن کې ترسره شوې او په پایله کې د ملي لوبډلې لپاره 25 غوره لوبغاړي وټاکل شول. شما شاهد 2 راوند مسابقات ما بودین که روز اول از کابل الی ننگرهار بود و روز دوم از ننگرهار الی تورخم بود که الحمدلله بسیار موفقانه بسیار یک مسابقات شفاف بدون حادثه الحمدلله برگزار شد و امروز شاهد مرحله آخری یا استپ سوم هستیم که امروز ان شاء الله الرحمن خداوند این روز هم بخیر و به خوبی سپری کنه. ان شاء الله که باز نتایج دقیق میشه. اول دوم سومی را به شما معرفی خواهد کردیم. په دغو سیالیو کې د کابل ولایت څخه محمد شریف یعقوبی د 15 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. د خوست ولایت څخه رحمت الله ځلان د 15 نمرو په لرلو سره دویم مقام او نقیب الله توتاخیل د کابل ولایت څخه د 14 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام او وګاټه. د فدراسیون له لوري دغو بریالیو لوبغاړو ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. خوشبختانه این مسابقات تیم ملی است برگزار شد برای 3 روز که 3 استیج داشت یا 3 مرحله داشت که استیج اولش از ولایت کابل الی ولایت زیبای ننگرهار ختمش بود که خوشبختانه در 2 استیج مقام اول از آن خود کردم. دیگه ان شاء الله امروز هم کوشش میکنم تا یک نتیجه خوبی را از آن خود کسب کنم. در این مسابقات من خودم مدت 6 ماه یا 7 ماه تمرین کردم، زحمت کشیدم تا یک نتیجه خوبی را بگیرم، چون ورزشکار که تمرین نداشته باشه زحمت نکشه به جای نمیرسه و خودم تلاش کردم، زحمت کشیدم، بایسکل خود را چیز کردم، تنظیم کردم تا یک مسابقه یک نتیجه خوب بگیرم. اول مسابقه چې و د کابل نه جرلاباد پورې و 121 کیلومتره په هغه کې زه 15 مقام راغلم او دویمه مرحله و 80 کیلومتره 80 کیلومتره کې زه دریم مقام وګټه. ان شاء الله سبا ته نن اخیری راوند دی او کوشش کوم چې اول مقام راشم. ان شاء الله کوشش به ورته کوو ډېر، ځکه موږ سره څنګه کې نماینده را سره دی هغه مو ډېر تشویقوي او داسې دی لکه سپانسر مې ښیي وروره که ورور مې ښیي که څنګه یې ښیي هغسې دی وروره او بس کوشش کوو. د بایسکل ځغلونې ملي فدراسیون دا اقدام نه یوازې د ورزش د ودې او ځوانانو د هڅونې په برخه کې مهم ګام دی بلکې د سولې، یووالي او د هیواد د ملي هویت د پیاوړتیا یو ښکلی انځور هم وړاندې کوي. دغه ډول ملي سیالۍ د هغو ځوانانو لپاره د هیلې څرک بلوي چې غواړي د خپلو وړتیاو له لارې د هیواد نوم په نړیوال ډګر کې روښانه کړي.